ځکه چې په پاکستان کې د ځمکې په سر واحد ملک دی پاکستان چې هر ګن پکې شته، هر ګن. دا به معنی چې داسې خلق پکې شته چې د خدایي دعوا یې کړې چې زه خدای یم. داسې خلق پکې دي خو اوس موجود دي چې زه پیغمبر یم. داسې خلق پکې شته چې ځان ته مجتهد وایي، حالانکه د مجتهد چې څه تعریف دی هغه علما پوهي. داسې خلق پکې شته چې وایي زه غوث یم، زه قطب یم، زه ابدال یم. تاسو خیال را نن په دې قهر ستا ټول ملک اخته، قبرونه و دیره وګوره یا د ډمتوب اډې، تمام دبلې او باجی چې دي دا په زیارتونو او د اولیاء په مزاراتو باندې غږیږي او دا ټول قوم د قوم ورته ناستي او دبلې پې غږی. اوس دې له عمر فاروق کم ځای نه راولو، هغه خو به چې د سرود आवाज واورېدم غوږونو کې به ګوتې ورکړې چې دا आवाज چرته اورېدی شي التم لعنت وري. نو عزیزانو مونږ ټول لعنتیان دي، مونږ لعنتیان دي. که په بازار کې روان یو رحمت نشتا، که په کورونو کې ناست یو رحمت نشتا، که په جماعتونو کې ناست یو رحمت نشتا، که په خلوت کې ناست یو رحمت نشتا. رحمت کم ځای؟ رحمت خو په هغه قوم وریږي چې کوم قوم خپل ضمیر پیجندلې وي، خپل مسلک پیجندلې وي، خپل دین پیجندلې وي، خپل ایمان پیجندلې وي، خپل حیا پیجندلې وي، خپل غیرت پیجندلې وي. رحمت خو په هغه قوم وری. تم وای چې زه سړی یم، پیر صاحب په خلوت کې ناسته دعا نه به مې نه وباسي، او چې زم سړی یم ستا په ملک نن د الله رحمت بند دی. ځکه چې ملک د عیاشۍ او د بدماشۍ او د لوفای او د بېدینۍ ډیپو شو. نو چې ملک د بېدینۍ ډیپو شو رحمت په کوم ځای نه راځي؟ رحمت خو په هغه قوم وریږي چې کوم د رحمت تبع کوي، کوم د رحمت مطالبه کوي، کوم رحمت پسې ګرځي. په مونږ به رحمت وریږي. زمونږ د ښځو حال وګوره، زمونږ د لوڼو حال وګوره، زمونږ د زامنو حال وګوره، په مونږ رحمت. مولا ایو مولا او تقریر به کول، یو بزرگ په لاره تېرېده چې داسې ورته کتلي جومات خو ډکو د خلکو نه، ډېره لویه دنیا ناسته وه او رحمت پې نه ورېده. نو کور ته یې تللی دی، دروازه یې ټپولې ده، کور نه آواز شوی څوک یې؟ وی فقیر یم. هغې والا روټۍ راایستې ده، وی روټۍ نه هلم. پیسې وی نه هلم. څه غواړې؟ وی بچیا یو تپوس کوم چې رښتیا حال راته ووایه، ستا دا خاوند چې دا په جومات کې لګیا دی د ده عمل څه دی؟ ویل ګورې نه چې دې خلکو ته تقریر کوي. ویل نه رښتیا به وایه، کني زه دې دروازې نه نه ځم. ویل فقیره چې رښتیا حال را باندې وی دی چې ماسخوتن منځو کې او کور ته راشي باجه راوالي، باجه غږوي او ما ټوله شپه ځان ته ګډوي. ویلې ښه څه خو وایي نه؟ وی نور څه نه وایي،
او ما ته وی چې باجر راوالا او ګلاس راوالا خدای غفور الرحیم دې معافي به وکي نو ګلاس اوس کی او باجر راوالی او زه ګډېګم او دې باجغه کوي وې زما یو سوال جواب به بیګاله ورته وکي ویل بالکل وې چې دی وی چې راوالا باجا او ګلاس خدای غفور الرحیم دې نو تو ورته دا وای چې غفور الرحیم خدای خو خدای ان بطش ربک لشدیدم دے ان بطش ربک لشدید اے پیغمبر استاد خدای نیول دومره سخت دي چې څوک راونی سی بیا اخلاصوله څوک نشي دومره ورته وای بس چې بیګاله راغله ده راواله ګلاس او باجا خدای غفور رحیم ده خزه چې ورته دا ویلې دي باجا او ګلاس پزمکه رئیشتي دي او په سجده ټوله شپه خدای ته تیرا کړی دا او توبه وستا چې باس ما ته پتا نه و